ننور خاطه ته د ګلې کلي مخې له په شهید کې په زیارت کې دا کیسټ ډکېږي. ټایم په کم 15 بجې د ورځې نه شروع شوي دي او فرمایش نه زیات نه زیات د میر عبدالله تور ډېری مین بازار د میر عبدالله دکان زمانه هکړلو بل طرف لپیرا په مړی مې زکک د اشنا شمشیرا او چې مدام به وعدې د وفا کولې نو او وخپله مسای دغه مازو کړم هیرا سلکوي په تقدیر او نه بدلیږي د انسان په کوششونو او راوي وایي په اطرافو د یمن کې او ځان خبر کا احوال واوره په غوږونو او داسې وایي یو میلمه په لار روانو او ستړی شوی و غریب په منزلونو او درې څلور ورځې چې دا وکه مسله هم د لوږې نه بتلو پاتېندکونو او په یو کلي باندې ورغې دوستانو او سراسر بم کمپو یا په حالونو او یو دا میلمه ورته ورستون شته کسانو پکې ناست په ګپ شپونو او یو تورګری و چت په کټ کې برنو بل سپین ګری و د ځمکې په فرشونو او دې میلمه چې ولیدو ورته حیران شو او یو ساعت ورته ولاړو په فکرونو او زړه کې وایي حاجبه غوندې رواج دی نه پوهېږي واړه هېڅ په تمیزونو او چې تمیز د مشر کشرو پکې نه وي او سبب ولي د میلمه په خدمتونو او هل غرض چې دا میلمه خواته لاړو او په نازړیا شو په سلامونو نو هل غرض چې دا میلمه یې زه ته لاړو که نه او په نازړیا شو ګویا په سلامونو او دی میلمه ورته بیا وی چې هوږه ډېرې ما بل مې سترګې کوي در په شوګیرونو او دې تورګیرې بیا سپینګیرې ته وې پاسه او دې میلمه له هوکه غمداد غامونو او دا سپینګیرې بیا په منډه کور ته لاړو یا میلمه پرېوت سمندر ته د سوچونو او هغه د سپینګیرې راوړلو توغامه او دا تورګیرې تېر نه لاړو په ګامونو او دوه کېناست روټې ته برابر بیا
سره شروع شو په باسونو او میلمه وي چې زه حیران ستاسو په کار شومه او مشران زغلي د کشر په حکمونو او دې سپین ګیرې ورته وې چې ځوانه واوره تا به پوی کما د خپل ژبه مقصدونو او در جمیله اوس سپین ګیرې به حال وایي که نه او ته کیسه لیکه د خوند په غزلونو زمیداری و زمانکار زمیداری دا او دی وطن کی زمان دخکا مزدوری دا او یو رسمی په پټی کې کولې وي او مسافرات د زړه خوښې میوې سوي او هغه یوه کې زمانه وشوه پاڼه او دغه ځمکه وه زموږ لغونتې شاړه او دا ټول چې زمانه وشوه یاره پلار مې راکړو په چوکه ماله ګزاره او لون خونې ولې کېږي درنه پاڼه وان هم ځي درنه یوه په بله غاړه او دې ګزار باندې خپه شومه د پلار زه او ما موټی د یوې پرېخوا په تلواره او ما موټی د یوې پرېخوا د روان شومه او غرض دا چې مسافر دا بیابان شومه او پلار مې وکړو راپسې ډېر هوازونه یا لیکن ما په ځان کاڼه کلو غږونه او سمودا مې په منځلو شومه ستړی او سمودا چې په منځلو شومه ستړی یهې میلمه دا کیسه نشي و درنه هېره او ور داخل شومه بیا زه د سیند په غاړه او یو بیړه وه د دې سیند غاړه کې ولاړه او دې بیړه کې خلک ناست و ډکېدله نو زه هم کېناستم بیړه کې زما دله او چې منځ ته ورسېدله او د دریاب کنه او بیړه وشلېده په حکم د وهاب او دې تخته باندې منحوس څلور کسانه دې تخته باندې منحوس څلور کسانه او یوه مې مابا کې دوه پیرنګیانه او دا تخته تلا په اوبو کې مخ په وړاندې شو چاپېرانه غمونه لاندې باندې او د درې شپې ورځې چې وشلو مسله نه بدلېږي چې څه لیک وي په حوصله او دا تخته شو بیا یو غاړې تقریبه دا
نصیبه او یو غلې ته د تخته غرزېدله نو دې غلې کې بیا چاپېره ګرځېدله او هې درویشو بدر اشنا نظر شه او چې پیدا بې حرامي وتینه کنار شه اوس په بل واوري خبره ورځ شوه تېره چې شو وخته مازدیګره او ګورم سا چې راښکاره شو یو ښاماره خولې کې خوا په اوبو کې په تلواره او چې اثر د دې اوبو نه ګل دلبره چې اثر د اوبو پورته کړو دلبره او لیکن زه یې نه پوهېدم په ګفتاره بله ورځ په هغه ټیم راغی ښاماره او هغه شات یې خوله کې خوا په اوبو کې او دغه دوم پیرنګ یې واخیستو پتلو کې او هغه میما شوه بې حده پریشانه چشمانو راختاره هغه ښامار لکه د غر شو او سمدست یې خوله کې خوا په اوبو کې سمدست یې خوله کې خوا په اوبو کې او پسلو کې ادامې مکه اوچته شم یوازې بېلتانه را سره وکړلې ناسازي او غلبه را باندې وکړله خفګان بیا غم پیدا شو را سره وروره د ځان بیا او په دغه مې لاس وچل په پاک الله ته بې له تانه خدایه وجاړمه چاته او که هر څومره یمه خدایه ګناهګاره معاف کوونکی د ګناه یا غفاره او په دعا کې مې کول دغه سوالونه چې ستا په نوم باره به ورکړم خیراتونه او ته په خپل فضل مې بچ کړې دې بلا نه یا دا سوالونه مې کول د پاک مولانا او حق به دا چې ښامار راغی په خپل وخت ما وې دا شمه مې مړه شوله د بخت او لیکن ما په هغه شان کول سوالونه یا په دعا مې پورته کړي وو لاسونه بوبو کې خولې کې خودي ښامار بیا او د اوبو نه سر اوچت نه کړ دوبار بیا او لوی ویښته په دې ښامارو مسافره ما وی راشه بې ورخېجه مخ په بره او بې ورخېجه وړاندې هر څه چې پېښېږي
چې حجل د چا پوره وي ونه بدلېږي او که نیټه دې وي پوره وبخوري ساره که پوره نه وي نو روغ به شي بهره او دې ویښتو ته مې ور واچولو لاس بیا دې هنر باندې راوختمه پاس بیا او بره وچې تازه وختم د هابه پاکه لاره ویستمه د دریابه او دې ښامار د اوبو سر نه کړو اوچته زه حیران شوم په کارونو د قدرت او زما وشلو یقین چې مړه ښامار دی یا په دې وجه په اوبو کې لا حصار دی او ما وې راشه خپې وباسه او د دې ځایه هغه کېږي چې منظوره وي د خدایه او در جمیله حاجبه د غم داستان دی او د سپین ګیرې په کې عصمت کې ناکړان دی فرمای د درویش مختار ګله میراب ګله د میر عبدالله خان جان استاد سخاوت شاه دا کیسټ ډکېږي فرمایش د حمید خان او د حسن او دا ښار یوه ډېره ښکلې مزیداره یا په نقشو باندې جوړ شوی و هر مکان او ګیر چاپېره په دې ښار کې خاموشي وه او ډېر ساعت ورته ولاړو مه حیرانه او بازارونه دوکانونه ټول ازادو یا په نظر مې چېرته رانغلو انسانه او ما وې راشه د دې ځای نه لرې کېږه او حاسنه چې درته نو پېښ شي نقصانه او یو دوکان چې پکې غشیندونو ماتې ځان له واخیستو تېرو کمانه او هغې ښار نه بیا په منډه ماتې لاړمه ور داخل شوم په یو دشتو بیابانه او ستړی شوی په مزلو ومه ډېر کله ګورم ستا چې په نظر مې شو تانبانه او دې تانبانو ته چې زه ورسېدمه یا هغه دم رانه چاپېر شو څه کسانه او راته وویل ځوانه څنګه راغلې روغ ته یا موږ ته ووایه حالونه د خپل ځانه او په دې ښار کې یو ښامار لویه بلا ده او د هغه د لاسه موږ ولړ ځان یا زموږ نه پاتې یا د ښامار د جګړې موږ نه لرو توانه او ما ویل بس دی بېزکو یا سراسر شومه ښامار مړ دی زړه نه لري کړئ خفګانه او کډې واخلی واپسې ښار یې ته لاړ شئ یا دا خبرې زما ومنئ قربانه او دا زما خبرې دوی کله منلې یا د ښامار په مړ کې نه کېدو ګمانه او دوی ویله به یقین زمونږه وشي نو چې ښامار ووینو مونږه په چشمانو
عمل یې په تندو کې شوه غیانا او خوشحالي ورباندې راغله خفګان لاړ کله یو سړی شو پکې دا رنګ له ګویانا او زه یې یاد کړم دا زلمی درنه لاړ نه شي او مکانونو کې به ورکو یو مکانا او زما لور دا په نکاح به ورته ورکما او پوره کولی موږ د دا نشو احسانا او ما چې واورېدو نو ډېر مې ورته ووینو د واده مې په زړه نشته د ارمانا مسافره زه په هر څه پوهېدم که نه داسې نه چې ګنې زه منادان کله منل دا او هاکو بتی کړم ځان سره روانه او یو مکان هلته زما په حواله شو بیا واده زما وکړو په خشانه او هغه جونې راوړه په ډولۍ کې او په سرلې را باندې راغی لاړ خزانه او در جمیله هغه وخت بالو یختر وي یکه په خوله شي چېرته تا سره جانانا او بیا سپین ګیري وي مېلمه واوره حالونه نو او وړاندې نور رستو بیان ته کوه خیالو شومه خوشحاله او حسن رب ورته ورکړی بې حسابو بل مزه یې په تندې کوله خاله او روزانه به ښکاره زه تلمه ځنګل ته عمر تېر په هغې ځای کې شو یو کاله او یو ورځ چې د ځنګل نه راغلم کور ته کور مې خوښی و په زړه شومه ملاله او زه چې ګورم نو خینې زما راغله او ما تې وپوښتو د خپلې بیبي حاله او دې ویل چې هغه خور مې و د بیماره نو او په دې وجه منګه کور ته پیل سال او وردر نشلما کورتا زبون حالا او یو تاله د غوښو ډک مې خینې راوړه او یو تاله د غوښو ډک مې خینې راوړه او هم ډوډۍ ورسره راوړې بلحاله او دوی ویل چې هغه خورم کړه حلاله ما چې واورېدو غوزار شولم د ټاله او دوی ویل چې ورسته ورځه ټپېدله او ورته مونږ کتلی نه شو یو مسقاله او دا دستور زمونږ د خلکو پخواني دي او چې بیمار شي څوک هغه کومه حلاله او دا دغه غوښه په خپله باندې وخورو او د باقي غوښې نه مونږ کوو پاله او پلار مې وویل ورته وایه خفه مه شي نو بل واده به درله وکړمه د سیال او ما وی واورېدم لا دا به کوم جنجاله او دا خو واړه ټیټو له سیل مې ادم خور
دی او دا خو واړه ټول د سلمې ادم خور دی او داسې نه چرته کې ما نه کړې سنباله او شپه په شپه د هغې ځای نه را روان شومه یو لازنو شوم هلته کې هټاله او ټوله شپه مې په منزلو کړله تېره په ځنګل کې ګرځېدمه بې مجاله او در جمیله د سپین ږیرې خوږ داستان دی که نه هر حل پاس د کیسې لیکه په کمال خوشحالیږي یا خزان ګلان همیشه سره سرې جوي او جانان قربان کشي زمانه زه به دلبر پسې مزر واخلم هلمه او بېلتون پښتون دی له جاروزي خوب لکه پوکي د ګاڼه په شانتې کړمه او رقیب قریب کې اوسي جانان ته جانان ته غم د صنم په هر قدم مې زیاته وینه او غماس پراس ټول خبردار دی غل چې مې مل د سینګا وش به پاتې شمه شانتش ولې تیرې په ځنګل کې ګرځېدم وږې نهاره نو د درې ورځې وشولې دغه شان تیرې نو او په ځنګل کې ګرځېدم وږې نهار او پر ورو ورسېدم هغې دریاب ته او یو بشر مې هلته ولید حسنداره او یو ښځه دا اوبونه براوتې خوار کړي یې ویښتو تار په تاره او د دریاب په غاړه ناسته به یوازې په مزه یې خواله لاړم په قلاره او ما د شا د طرف ونیوله کلکه نو او د حبو جامې و په بدن بار محترم و پتہ یاد ساتي تور ډېرې مین بازار د میر عبدالله دکان دا کیسټ کبل چا سره میلاویږي دا به نکلي خاص مرکز د کیسټو پیژنئ تور ډېرې مین بازار د میر عبدالله دکان او دې کې چوټه راج محمد ډېر فرمایش دی میر عبدالله او د میر عبدالله بسترګو مو ډېر خوب وګورو
چا وخت تېرولی نشو یاره او په جړه جړه سره دواړه چشمان کړه د جامو ورکولو ما وکړو هیلکاره او هغه ځای مې یو جملې کله آبادانو ما نکاح دې سره وکړو په تلوار چې بیمار شو نو زه یې وغوښتمه کور ته
یو لوروا د هغه فقط چنارا او تور زلفې توبو تور زلفې ابوګو باندې خورې وي او په جبین کې خالونه ابو قطارا او لبان شونه به د پانو رنگ وینو لکه وخاندي غوټه چې د هنارا او دنګ غاړه په مثال لکه د ځاني وسوانه باندې راغله ابو بهارا او هغه دوست مې راته وسوانه واورا او په ژوندون مې یو زرا نشته اعتبار شم کولنا مشین کارا او بیا مې وکړو خدمتونه دوست لډیرا ومولال باور ته هر وخت بيدارا او هغه دوست مې لګي ورته پسو وپات شو نور خور شوي د پاسا په همبارا داسې هو ویل پچارا او هی بیبي که دې وي خوښه سو وطن ته او په وطن کې زما شته د مور او پلار او خنجان استاده دومره پوه شوم
دریا په منځ کې زه کړم راایساره او پاسې وتړلمه بند په بند د اوبو منځ ته زه کړمه ګزار
وي وي پسرو منګلو ورته نسي رکابونه غلط راځي
ملاقات ما څرګند کو ورته کلواله حالات او زه سپین ګیری یم او پلار مې دی تور ګیری یوه وجه دا ده چې ما والي د ټکرې او په دریاب کې چې مې کړي وو سوالونه بیا پوره مې کو خپل واړه لوزونه او خیراتونه مې وکړو د رب په نامه او په دې ځای مې دا بیان کړو تمامه او بیا سپین ګیري ورته ختم کړو داستانه د میلمه د زړه نه لرې شو ارمانه او کیسه ورسېده سر ته امانت سید کپوري راته کړی او روایت او در جمیل د غازي کوټ وایي حیران ما او صادق یار نشته د پوځي او میزان ما بسر د کم جلات ولاړ دی چې د زما غریب یاري ته نه پرېږدي نه لکه د سوال قطره دې ورته ونیومه پس ګناه دې وسومه یو میزباني دا بل مې ډېر د ارمانونه خدای پس ګناه کړې ګماري او زه به سوړېږه معلوم دې دې بچ تو باندې باسي وجړه هغه ځوانان جاړي او چې د پنجرې نه ساتلې تو چانسي ولې بد جاړم پاله شمای ګټل مال مې د سیلاب په مخ کې ځي قسم دې یاره بې نیټې نشته مرګونه اوس مې په مخزل برا پرېږده خوب راځي د سمندر دریا په غاړه
پردي راوړي نه خپلېږي که د غلام په شان یې وکړي خدمتونه وي څوک چې یاري کې دال باري کي د تهمتونو په ترپې چې ګرځوي نه وي د ولو دلا دړه دپاره په فرمایش د خان جان راغلی یم وي زما که خپل یار کې وفا وي زه به د بل یارۍ ته تله پاسېدم وي د هلکانو په یارۍ کې زه په لارۍ کې تر مردانه پورې ځم وي سر کې مې سپین ویښتې پیدا شوله یار پې د هتو په دا زهر لګوي نه وي رامعلومېږي یار مې پیدا د بېلتانه په جوارګرو واوړېدم وي لکه دام په زړېدو شومه جانان په ځمکه د ملتان کرلی یم وي په یارانه کې ضامن غواړي زه مسافر ضامن د کې مې پیدا کړمه او چینه لمن به د خدای نظر غونه بینه